أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کې الله واست تاکید کوي ما خو تاسو کې مخکې ډیر عمر تیر کې آیا د ځان مې کوم کتاب پیش کړو راوړې مې نه نو ار کلام چې ځان مخکې نه راوړې خو معلومه ده چې دا چا کلام دی د الله کلام منل پکار دی. قلت ورته وایا لو شاء الله قد الله وقوي ما بنوي لوستله دا قران علیکم بتاسو باندې نبی می تاسو خبر کړی وي به په دې باندې دغه اشاره ده نه کله چې سره د قران درس او تدریس کوي تلاوت کوي تفسیر کوي دا به دې انسان شخصي کمال نه دا د الله خو خردله چې د پښه باندې بیانوم دلیل وسواوري فقد یقینا ما وخت رکړه دی فیکم بتاس کی عمر من قبل مخکدنا ان زخ امیم تاسو معلومه دغه کتاب شماره وړه دینه معلومه ده چې دا چاره لګره دویم سلوي کاله ما تاسو کې وخت رکړه ګناه مینه دا کړي نو وسم ګناه وکړه آیات دلیل په دی چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي. سلوي کاله مخکې دیار لس کاله مکه کې لس کاله مدینه کې درش په تکاله ټول رسول الله عمر دی کله شپه تکاله ذکر شي. اهل علم فرمایي کوم ځای کې شپه تکاله ذکر شوی دی آل تک کسر په عادت کې ورشيږي کریږي کې انسان له مثلا کسر کله پورا عادت الله یاد یو کله نیمګړي فلا تعقلون دمر عقل کارن علی. ابن کثیر وی فلیس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. ساوز پر دمر عقل نشه چې حق او باطل په جدا کوي کنه ورسات کې زجر دی ویل خیر د ځانه جوړ کا ځکه دوی له ځانه ډېر کې طریقې دي ته به جواب وکي فمن ازلمو سو دې اگر ظالم من دا چانا چې تړل کوي الله په الله باندې دروغ. عبد ابن سلام فرمایي چې کله زده نبی صلی الله علیه وسلم خاله ورلم مخ می چې وګړه د مخې دروغجن نو یمون له څو خبرې وکړو دا معنا سلام اچوي تو عام پر خلکو باندې خوري خاص کر د شپې منځنه کوي چې کړه تاسو ودا وای د رسول الله د مخ چې مخ دروغجن نو می من فرا معنا شرک کړي تغیر او کذب بیااته تکذیب کړي د هدایتونو د الله کذب را معنا قران نه منو کذب را بیااته دا معنا معجزات نه منو ید الله عقل دلیل نه منو آیات دلیل په دې باندې چې افتراء او تکذیب دا دواړه ګور کفر دي په الله باندې پکار نه دي. انه شاندار لا يفلح المجرمون نشي بچ کړي مجرمان د الله عذابنا. دې نه دویم باب دیګه بس سوال نه باندې جوابات به ذکر شي باندې سوالاتو شلم کې الله سجرو کې په طلب د معجزې د نبی به یې معجزه غواړي ما یوش کې الله رټنه ور کې به تو ان آیات اعتراض کې قران باندې مړ وي دا څه کتاب دی. دویش کې الله عقلی دلیل ذکر کې د الله توحید آیات یو مقصد رټنه دي مشرکان ولا دریش کې به بل رټنه چلیریش کې الله دنیا به رغبتی ذکر کې حاصل لاري د دنیا مثال خو الله په شان نسبر لري تیر کیسه مزیدار بوټي په ګراش نش بل ورزمنه راشه ارڅ ختم شي ختمي ګل الله وي پنځیش کې و ترغیب ورکې آخرت لا شپږیش کې الله بشارت بیان کې وې شي تخویف آتیش کې به اخروی تخویف دین اورسه به بل باب شروع شي رب تم آیات مخ سره داري حال ته ویلې چې بعض خلک افترا کوي دلته علت بیانې افترا څنګه کوي چې دوی عبادت د غیر الله کړي دي قانوندار هیڅوک د الله نه سوال بل چا بندګي کوي هغه به د دین په اړه کې هیڅ پروا نه ساتي
رشته او درو ارچو یې کوي دا خو مومن سره الله نه یریږي ويعبدون او داخل رحمت الشوي من دون الله شواذ الله لا ما اغسل لا يضرهم شذر زرر نشد فكوله ولا ينفعهم ونفور كيم مخکمه سي صورت تیر شوی آیاتو ان تینا په مقدم کړي و دې مقام کې zarar چونکه حالت علم مسله ده علم خو خیر شی دی دې مقام کې معبود خبره ده شرط معبود کې دار شاب خلق له zarar ده فقې دا پر zarar مقدمي کنه فجلب المنفعات څه مطلب یو ځای کې ستا تاوان دی او ګټل ټول مخکې اول تاوان ختمول پکار دي کچا به سوالو کې چیرې تاسو د الله نه سوال بل چا بندګي کوي دل رحمت شوی دل نظرانه قرباني داولي ویته خبر نه وینا د ملک بادشاہ لډار کړي شي نه اول بول سوال لور جوابه بوالي لور جوابه پلان لو پلان لبه بادشاہ لا هم د شي مونږ مو یو کړه مونږ دوله وي دې به بل لوي هغه به بل لوي هغه به بل لا هیڅ به خبر الله له ورسي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دې بارک رساله ولیکلا الواسطه بین الحق والخلق مجموع الفتاوا والجل کی په دې طریقه باندې سورہ زمر کې هم دارش د ملک بادشاہ چې زمونه خبرېږي نو اپ دې رابطه واسطه خبرېږي اغله بالکل دا واسطه او رابطه پکار ده ارش الله دې دا د ارچا د زړه پر ناراض باندې پوي دی نو په ایمان بیا د دې الله قیاس د ملک بادشاہ باندې درست قیاس دی دا ناروا قیاس دی تر دا رابطه الله یې مګورئ لوی رابطه اسمه د الله مابین کې قران دې کړه ويقولون او دا مشرکین وای هؤلاء شفاعنا اسمن سپارښین دي ان الله د الله سره منګه دل وای دې به بل وای خبرې سبه الله له ورسی وس الله ورمان درته کی قل ما ورتو آیات شو اطلاع ورکوي الله تعالی بما فاغسو لا يعلم في السماوات ولا في الارض شنو پويږي په بارونه لاندې دمل بادشاہ خو نه پويږي هغه دمل بادشاہ چې خبرې کې پرې رابطو ته د الله واره کې کوم آیا الله نه پويږي د الله قیاس په هغه باندې کوي چې هغه رابطه ګورم سبحانه الله پاک دې د شرک پر عبادت نه وتعالى وجد اما یشرکون دا غسنا چې داخله کې د الله شریکان جوړي یعنی الله هر قسم شفیع نه بچ دی هیڅ ضرورت نشته ورسا کې جواب سوال د شراغي چې دا قدر شفاعت قهري تاسو په دین کې ناروا ده زموږ په دین کې بدای شي دی آیات کې الله جواب کوي د جواب حاصل لا چې د ټول انبیو دین یو دین دی ټول انبیاء بس یو خبره کوي توحید وما كان الناس نو داخل الا امه واحده مگر یو ډله په توحیدا فاختلفوا شی به اختلاف وکړو نوح علیہ السلام په قوم کې به راغی شرک شروع کی سورہ نوح کې ورسره ولولا کلمه دا اصل کې جواب د سوال دی چې ار کړه د خلکو اختلاف وکړو ول عذاب را لګي الله وجدا چې دوی لیکل نو شي تقدیر کې مې لیکلو چې بری با عذاب راځي نه ار کړه تقدیر کې شوري کې عذاب به نه راځي ګره ولولا کلمه کنه تاخير العذاب کلمه څه معنی تاخير العذاب او سوال العذاب دا نه وي سبقت لنا من ربك سعاد ربنا لقضي بينهم فیصله بشوي دي ما بین کې فيما پاتږي په اختلافون چې دې به اختلاف کوي دلته عبارت پټ دي ولولا كلمه سبقت من ربك لا يحلق الى القيامه یا بلا رسولين ورسات زجر دې په طلب د معجزو د نبی نه دوی نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې بالکل تامنو خو شرط دا دی چې دې مکه کې به سرو زرو غرونه پیدا کړي
دویم شرط داري دی مکه کې به درېبونه پیدا کی ته څنګه نبی دی آیات کې الله جواب وکي د جواب حاصل لري چې انسانانو دې پیغمبر نبی سے معجزات مطلب کوي ک طلب مکړي د الله عذاب برش ليه معجزات سره قران ويقولون او داخلك وين لولا انزل عليه ولنش نازل دے پد معنی آیتونه یو نه من ربی ذل ربنا سوال نخ قراغلی دي خاص کر قران راغلی دي قاضین دې معنا کې آیت المطلوبه کوم چې مونږ غواړو سره زر بنگلی درېبونه فقل سره جواب دی وایا انما الغیب لله یقینا در غیب او علم د الله تعالی سره دی فانتظروا انتظار کوئ د خپل عاقبت حضرات د معجزه انی معکم من المنتظرین زم انتظار کوونکو نه يم د الله عذاب لا الله عذاب درما دی راشي ورسات کې الله زجر ور کوي بتعن الآیات د دې حاصل لاري د مکی مشرک چې قران ذکر کی نو یې اعتراض په شروع کیو مړه شرط بل مسلم یاد دا کنه توحید او توحید او توحید ابن قیم سے فرمایي ما من آیه فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید هیڅ آیات په قران کې نشته مگر ایګه قسمه قسم توحید الله تشریح کړي رب تمداري ال تردی مکر ذکر کې قولی دلته عملی ذکر کوي مړه قران به نه منو دا لا چاره وړي و اذا پاټي ما الله يذقن الناس شمو شګوري انسان له رحمتا ورسل زرنا مسطم الله شرشید له ویلا رحمت نو مطلب څه دی خوشالي ورکو ورسېدي غموننا آبادی ورکو ورسېدي وچکالینا اسلام ورکو ورسېدي کفرنا نو اذا لهم ناس پر انسانانو لمکرون الله اعتراضونه فی آیاتنا مپایتونو کې شرک کوي یہی سیارت کی ادار سره زمانم نه یو سړی مصیبت فراغه الله یې زراحت ورکم یو سړی فقیر دی الله یې مالدار کم یو سړی کافر دی الله یې مسلمان کم نو ایستا اعتراض کی قل سره جواب قل الله ورتو الله تعالی چې اسره مکرن ډیر زر دې په عذاب ګیرو استدراج کې اسره مکرن سمانا اشد استدراجا ابن کثیر وی حالا الله خلق له وقت ورکی یو د مې راګیری دوی ول څنګه موږ راګیر کی آیات کله جواب کړي جواب حاصل الله ملائک لګي کړه کرام الکاتبین زموږ استاد هر عمل لګي یقینا نستعجز من شری یكتبون الله ویل کی ما تم کورونا هغه څه چې تاسو کوم اعتراضونه کوي په قران او سنت دا بټول ویل کوي دې جنونو سو عقلی دلیل دا الله توحید د پاره آیات کې بسجری مشرکین الله رب داري آلته ویلي داخله مکر کوي دلته بغي کوي څه مطلب مشرک انسان نے کشته کې ناس ته مصیبت فراغه چې جوړ کی الله خیر یا الله خیر یا الله خیر وشکله وچ لبوسم يبغون في الارض بغير الحق يري مو شيخ عبد القادر جيلاني بچو پل نک بچو لانی بابا بچو الله وي ګور پرېدونه څنګه کول مالا چې اوس په بار وې سينو بل څو ما سره شریک سمره لوی ظلم دی وکي دا ولي هو الذي لا ذات تاثير رواني في البر په وچو دريب کې بالمراكب المختلفه سیکل لے گاڑے نے جاز دے کشتے دا حتی اذا کنتم تردی چوئے فی الفلک اللہ بری جازونو کے فلک مانا لوی لوی جازونا
لوی لوی لانچونه وړي کیشته اوران کړي وی کیشته الله به د انسانانو باندې دغه اشاره د التفات لا یعنی د دې حال الله ذکر کوي د پاره د عبرت نسونه ویل بكم بريحن پدشه आवाज باندې شغم درمیانه ده طيبنا من درمیانه دوی خوشاله بیا پای باندې نجات ها راشدی لریح یو بعد عاصف ملامات انکه دش بعد راشد شمه شفی وی وجاءهما راشدی الله الموجود شفی من كل مكان دارسنا ظن کی معنا د یقین دا ار کله چې اوس نږدې شو علاقت نو زکه ویلې ځوان یقین وشي انه یقینا دوی شری او حیت بهم ګیرو کړه په دې باندې الله عذاب دعوا الله نور مدد شوی الله لا مخلصین له الدين په شال چې خالص کې الله لا بلنا یا الله خیر یا الله خیر شوی دی مقام کې دین مراد عاب التوحید سوی عبارت ده کنه یقولون د شوی لئن کچرته نجات را کې موږ له مناج دي مصیبت نه لنکونن من بخامخ شو من الشاکرین د توحید والانا یا الله وسغیر شو ډیر بد مکړی دي دې کې موږ له نجات را کې موږ بده شو چې ټول شنه ذمہواره والله دي ورسات ک الله او زجر دلیل بدی چې کله کله د مشرک دعا م الله قبلې فلما ارکرا چې الله نجات ورکې دوی لا اذا هم ناس فالله يبغون في الارض شرک کی پرېزمای کې بغیر الحق بغیر د حق نام يبغون معنا یشرکون سورہ لقمان سورہ بنی اسرائیل سورہ عنکبوت کې برش ابن کثیر وایي کنه حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی کله چې باران وشو داخله وي د پلاني ستوري د وجره باران وشو د پلاني سړي د وجره باران وشو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پمدي عمل او پمدي عقیده او پمدي الفاظ باندې سړی کافر شو کی غباران الله کوي ورسات کله او اعلان کوي چې ارسم کفر او شرک کوي الله تعالی تاسو دې مال سره یا ایها الناس اے خلقو انما یقینا دا تاسو شرک شری علی انفسکم تاسو پریزانو دې تاسو پریزان من الله درګرځي متاع الحیات الدنیا سمانا دغه دوه قول دی قول مزي حاصل کوي مزي د ژوند نه وي مفعول مطلق دی دیم قول چې دا مجرور دی یقینا تاسو بال انفسکم تاسو بزانو باندې فی متاع الحیات الدنیا په پړدا سامان د ژوند نه وی کی دا اسی جواب پر سوال دی سوال په سره راغی دا خو مشترک دی الله نه پتا ونه وری ورته دعا قبل ولا جواب داري چې کله کله الله مشرک له مورکړه کوي کنه استدراج لپاره ثم الینا مرجوکم به موږ لخاص تاسو واپسیدا موږ به اطلاع درکو بما کنتم تعملون په سبب عمل تاسو کوم عمل چې نکړي دا هغه عمل برابر الله عبادت درکو نیک کبد اوس دنیا نه بیرغبتی دنیا شو نه الله دې شي لګره په سرلی مزیدار ګورونه دي شینکيري پیسې منظرې دي وبدي سړی به ډېر تر تازه او خوشاله کومنه چرشه ارث دل دلش انسان هم د څه لکه ګل وړکه ماشوم دی ځواني دا بل ورس فنګري بل ورس شي پلارې مړ شو الله به ورمان کوي راشه کې استعمالونه وکا انما مثل الحیات الدنیا یقینا دا حال د ژوند نه وي عمر والا تو سامانی کما ان الله اذا پشاندو بود انزلناه منګ را وروري دي من السماء دبرنا فختلط راشن شو بیل نبات الارض بدیشن کې لسمکه مما دا غسنا یاکل الناس چې داخله کې خوري او سروي سورہ کاف کې عمراشي دنیا تشبیه الله رب سره ور کړی پڅ کې
یو په بو باندې شینکی راځي په دنیا کې سره تازه بل اوبو هغه روانه دي دنیا کې روانه ده بل په بو شهر څو ورګټ شناخه مخالون دیږي چې کوم یو انسان د دنیا سره ځان یو ځای کې خامخا نه ورانه کی حدیث کې راځي امام ترمذی نقل کړی کله چې الله رب العزت یو بندلا اراده خیر وکړي د دنیا نه د شلري ساتي هغه تاسو کې یو مریض شنو غو تاسو لري ساتي فاخترت به نبات الارض دا الله پیراوټ کیږي خلک مخریو سروي حتا تر دې چونی سي الارض الله ودا اسمه کا خپل ډول زخرف نه مراد ډول دی اې دې تشبيه ورکړي د ناوي سره ناوي دا پسې زیوراتو قسم جامو باندې ډولې د انسان سره علم مایل شي دنیا له مایلې کنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي شنم دا خوګم دا دې دوړل د انسان له مایل کی کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دې مثال وشان د پسلی دغه دی که یو څاروي معمولونه خوراک وکینو وخت به تیر شي ژوند دی به لیکن که خیر ډډه کړو دا خو جوګیر شو غني سبزانو وشي عیسی علی السلام فرمایي دي مثال په شان د دریاب د وبو دی څومره چې انسان داس کی عمر ته کیږي حدیث کې راځي وکندر سرو دا شټه کې به بل غواړي تر دې شي استمور شي ختم کله عیسی علی السلام فرمایي دي مثال په شان د پل دی چې انسانان تیر شوی دي سره منځ کې روان دي او سره روان دي سره راځي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دنیا مثال د شهر کې سړی کېشته کې ناس دي خپل داغو ته درې پیرم د کې ودی ګوري څومره وبدي پورن خلی په نسبت سره آخرت لا کله حدیث کې راځي رسول الله ملګرو سره رواني مردار پرتاوا پیرا بچو په دومره مال والی وی ویل یا رسول الله مفتم نالو ولی ودا په خپل حال باندې سپک دی نبی صلی الله علیه وسلم یې لکه څنګه چې دا په خپل حال باندې تاسو باندې سپک دی تقشان دا دنیا په الله باندې سپک ده یو سړی چې مالدار شو سمانه دې مردار الله ورکړه کله حدیث کې راځي ودا کلمه چې د وزر پاند زمانه وي کافر انسان لبیو غړب قدر ابن وی ورکړي تو سوچ کا د مصر یو شاعر دی هغه دا ټول دنیا په شان د ماشي د وزر ده د ماشي وزر په ټول دنیا باندې تقسیم کاستاو کې څومره سورسي چې دا لري پر آخرت برباد کی الله له باندې خپکی کله وې دې مثال نشي دی لکه کیسه تو عام چې انسان یو پر مری نه تیر شي په اخر کې شي جوړيږي ګندګي کله کله به سلف سالینو د خپل ملګری راوسته مسبلولا هذه حقیقت الدنیا ودا قل الدنیا حقیقت دی کله دې مثال په شان د خوب دی یو سړی ودرې پر خوب کې قسمه مرتبه ورسېږي لیکن څوک راشي راوچت کی هیڅ شی به نه مرګ راشي کني سمای دنیا راوچت کی عبد الله بن عمر فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم علیه چې ابن عمر دنیا کې رسې ژوند کواله کوي مسافر او دلاله تیریدونکي ونه د دمکه یلتا دا به قمقل مسافری انجینرال تراولې بنگلې جوړ کې منظرې جوړ کې زیدا کله مال دې شوی چې عمر ابن عمر جړې ما چې غره په کجورو باندې لکه څنګه چې دا ټول ورځ تیر شوی او مامورین ورغونه پای دي ټول دنیا ختمه راشه لږ شي پاتې ده ختمه خبره دې آیتونه کې الله تعالی فرمایي زمګه خپل ډول ونشي دولی شي وزن او ګمانو کې آل لري انهم قادرون علی یقین دوی قادر دیږي په لو کولو اتا امرنا راشد مو عذاب ليلن د شپې د ورځې فجعلنا نو وګرځو حسیدن دلدلا کأن لم گوی کې نو ولاړ ولام شي پرون څه مطلب ډیر مزیدار فصل دی مالک وای سبب راټولم د شپې ور باندې الله عذاب راولي دلدلی کې او ختم کی د قشان د انسان ژوندم دی کنه ډیر کې ځوان دی قسمه استعداد تعلیم بل ورځ استمر شي
ټکر وشي بل وشي بل ختم شدا وكذلك الله يدق شامن بيانو دا مثالنا لقوم يتفكرون قوم له سوچ نه کارلې اوس ترغیب اخرت لا حاصل بدای چې انسانانو اخرت سره تعلق برابر کوي والله يدعو الله خلق را بلی الى دار السلام کور د سلامتی علام وسير بلی بالکتاب والسنه قران و سنت باندې ويهدي رسيدي مقصود لمن يشاء شار شي وغاړي الى صراط مستقيم بطرف د غلاري دین مراد اسلام دی قران دی حق دی نور دی توحید او سنت ورسات کې الله بشارت او زیر ورکي د دې حاصل بدای چې انسانانو چا چې په دنیا کې توحید قبول کړي نو پای دنیا باندې الله عزت خپل دیدار ورکړي څومره لوی نعمت دی للذین خاص انسانان لرا احسنوا اقبل التوحید احسن سمانا اقبل التوحید اعتقادا وعملا توحید قبول کی ام په عقیده کې ام په عمل کې الحسنى الله يدر فارق حالات دې وزيادتن سي اضافه شینو الله ورکوم زیادت نه مراد سره معنا الله بر معاف کی یو دیم حدیث کې راځي یو مل غلره الله ورکی چې نه بلوي کوټه الله جوړ کړی او څلور طرف لري دروازې ډیره مزیدار څه مطلب چا چې الله وی توحید قبول کړي دلته یو کوټه ور کوم د مل غلره نه جوړه ده د شي مل غلره ده چې د څلور دروازې دي هر طرف باندې چې انسان وجلای وتیش دریم قول علماء لیکلي زیادت نه مراد الله دیدار به آیت معنا ده للذین انسانون لرا احسنوا چې توحید قبول کې عمل او عقیده کې الحسنى الله حالات دې وجه نو خپل دیدار ورکم حدیث کې مرادي رسول الله فرمایي جنتین چې کله الله جنت ته داخل کی به ورته سغواړي الله صدرا کړ بس الله ورته خپل دیدار ښکارا کی ټول بل عالم سجده باندې پوری شي چې جنت ته خدای کډه خوان دي وش بل صفات واوري ولا يرحقوا نب پټي د دې د مخونه الله قطرن ګرځام قطر معنی تورواله قطرن دا معنی دودو قطرن دا معنی غبار قطرن دا معنی شرم ولا ذلتنا الله ينبي بيزتا اولئک اصحاب الجنه داخل الجنتين دي هم فيها خالدون دي بالجنت کې همیشه دي خلق الله مزي وکړي و جانب مقابل واورا الله چا چې په دنیا کې بد عملونه کړی کفر او شرک دا مت ویل شي توري د کده شپې تورتام ار سړی به تیری ور لبلات شدا والذین انسانان الله وکسب السیئات کارونه کړي بد جزاء سیئات انسان لهم دوی لپاره بدل را به مسیاپ مثل لغه تشبیه بواسب کړي عادت کی کيو جرم دکړي نو یو سزا دوه دکړي دوا کله جرم دکړي لک سزا کړي دکړي ډېر سیاره مرا شرک دکړي بدعت دکړي بل پټکړې به دوی لره الله تعالی او ذلت تر حق کې معنا پټوالي اوس مال هم دی ویل شرط شفاعت قهري درې څه مقصد دی دي انسانانو د شویلې وي چې موږ په دنیا کې د الله نه سوا بل چا مدد شویلې ایلم رکوع کړي ایلم سجده کړي دا منلم کړي طاغوت ته غیر طاغوت ته دا هم بچی کړه الله جواب کې جواب حاصل لاره چې قیامت کې به هیڅ څوک زما مخ الله نه شو درې دي چې سړی ودرېږي چې الله رب حضور باندې جنت له بوزمنا مالهم نبی دوی لا من الله اذا الله عذاب من عاصم سو بچ کون کې
عاصم نکره ده په سیاق د نفي کې واقع ده. الله وی هیڅوک هم نشي بچ کولای، نه ملائک بچ کولای شي، نه بیا بچ کولای شي، نه انسانان، نه پیران، نه مړ، نه ژوندې. دلته عبارت دی الله وی دې د جهنمینو مخونه به تک تور شي. څنګه به تور شي؟ الله کانما گویا کې اغوستل شوی دا وجوههم دې مخونو سیسه من الليل د شپې مزمن تک تورا. وخشت سمانا دا مخ ویل شي توري چې انسان ورته ګوري لکه سم د شپې تورته مې شا غوستې تور چادر تور تبي په دې کیفیت باندې وای دا. اولئک اصحاب النار دا د اور والا دي، هم فيها خالدون دی، بده اور کې همیشه.